پښتانه د یو بل غټ عالمه څخه محرومه سو. نن پر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب باندې په چارسده کې نامعلومه وسلوالو فایرنګ وکړي چې د په شهادت باندې ورسوي. د چارسدې پولیسو دا ویلي چې نامعلومه وسلوالو پر شیخ صاحب باندې ډزې کړي او دوی فرار سوي دي. چارسدې پولیسو دا هم ویلي دي چې موږ سرچ اپریشن روان کړی دی، موږ به هغه قاتلان نیسو. نو دغه شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب د پښتنو دپاره یو ډېر غټ عالم و، ډېر غټ عالم دین و چې نن په شهادت باندې ورسول سو. زموږ پښتانه چې هر ځای یو غټ مشر پیدا کړي یا یو ډېر پوه انسان پیدا کړي یا یو غټ عالم پیدا کړي، هغه په شهادت باندې رسول کیږي. د دې درشا وجه څه ده؟ ولې زموږ پښتانه خلک ټارګېټ کیږي؟ له هرې لوري پښتنو باندې فایرنګونه کیږي، نه مو عالم معاف دی، نه مو ماسټر معاف دی، نه مو عام انسان معاف دی، نه مو سیاسي معاف دی. د دې درشا وجه څه ده؟ الله پاک دې شیخ صاحب ته جنتونه ور په نصیب کړي. ډېر د عالمانو زړونه او د ډېرو خلکو زړونه یې ولړزول. دا واقع الله پاک دې وده ته جنتونه ور په نصیب کړي.